سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې ښه به یاستئ. دوستانو، په 11 تاریخ له خیره سره د روژې مبارکې میاشت لومړۍ ورځ ده او موږ او تاسې باید خپل کورونه ورته صفا کړو، جاینماز هر څه پاک سوتره کړو. دوستانو، لا به ثواب زیات وي زموږ او ستاسو د عبادت چې هر څه پاکوالی پکې مراعات شي. دوستانو، ځینې کسان دا دلیل وایي چې زه مریض یم، مسافر یم، مسافرت کې روژه نه کیږي، کمزوری یم، د کورنۍ څخه لرې یم. نه زما ورونو خویندو، موږ او تاسو باید له خپل زړه نه ځان ته یو دلیل راونه باسو. که مسافر امکانات درته وي او صحت دې ښه وي، ناروغ نه وي، نو ته باید 100% روژه ونیسې. او د روژې کوم اصول چې دي، لکه باید تراویح پکې وشي، عبادت پکې په صحیح ډول باندې وشي، چې د خولې روژه وي، خوله مو بنده کړې وي، څه نه خورو. باید د سترګو مو هم روژه وي، د غوږونو مو هم روژه وي. نو دوستانو، په ځینې کسان وایي چې مثلا په روژه کې زه نشم کولی پیشلمي ته راجیګ شمه. ته پوهېږې پیشلمي کې کوم ثوابونه دي، کومې ښېګڼې دي؟ تاسې یو ځل مطالعه وکړئ، لاړ شئ ګوګل ته او یوټیوب ته، صرف 15 دقیقې مو دې سرچ ته ورکړئ او پاک له باندې تاسې معلومات وکړئ چې څومره ډېر ثواب لري او ستاسو د صحت لپاره څومره فایده لري پیشلمی کول. دوستانو، څومره ثوابونه یې دي. او همدارنګه د تراویح. دوستانو، د روژې میاشت 10 ورځې چې دي، 10 ورځې اول رحمت، 10 ورځې دویم مغفرت، 10 ورځې دریم د دوزخ د اور څخه د خلاصون ورځې دي. نو که موږ او تاسو په دې 10 ورځو کې په هره برخه کې موږ یو ختم وکړو، نو په ژوند کې چې کوم مشکلات هم لرو دا به حل کیږي. په ژوند کې به مو برکت راځي. دوستانو، صحت به مو ښه وي او په ژوند کې چې تاسې کومه هیله او ارمان لرئ دا به پوره کیږي. دوستانو، بس خدای دې وکړي چې ښه واوسېږئ او د روژې لپاره ښه چمتووالی غواړم تاسې ټولو هیوادوالو ته.